ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن سیر پاچا ساس په دانه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولئ او لایکینګ هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکړئ. تاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خبرونه تاسو ته ترتیب او د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خبرونه او چې د ورسته چې ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کېدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړئ. بدمعشا مینا والی جاڑی مینا والی جاڑی زردی پو گل رانا بدمعشا مینا والی جاڑی مینا والی جاڑی یارانی کیم گلیویم جنگونا مینا والی جاڑی مینا والی جاڑی گل میں باور بالی خوابا پوزا مچار گلی خوابا پوزا مچار گلی داستانی پارا یارا اوس رازا کدیدن غواړي مینا والی جاړي مینا والی جاړي لاس بدیو تړم فصل خو مینا والی جاړي مینا والی جاړي لاس بدیو تړم فصل خو مینا والی جاړي مینا والی جاړي پالا وانګین پاتې وهم چې مړ وکم مینا والی جاړي مینا والی جاړي ګل مې باور والی خپه پوزا مچار ګلې خپه پوزا مچار ګلې داستا دی پارا یارا اوس رازا کدیدن غواړي مینا والی جاړي مینا والی جاړي زما د ځان وخت دستاوي مینا والی جاړي مینا والی جاړي زما د ځان وخت دستاوي مینا والی جاړي مینا والی جاړي ته چې زما په سر اغستې تهمتونه مینا والی جاړي مینا والی جاړي ګل مې باور والی خپه پوزا مچار ګلې خپه پوزا مچار ګلې داستا دې پارا یارا اوس رازا کدیدن غواړي مینا ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شی دی چې بیا د یوې نوې بلې زړې خبرونو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اوس د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیر پاچا اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه